په هندوستان کې یو سړی و، د هغه یو زوی و چې په موټر سایکل به یې هر وخت تګ راتګ کوو. یو ورځ د ده زوی په موټر سایکل روان او فکر یې نه و چې په لاره کې یوه کنده وه، نو له کندې سره یې موټر سایکل ولګېد او دی وغورځېدو. کله چې وغورځېدو نو ډېر زیات ژوبل شو، ان تر دې چې د دې څخه مړ هم شولو. کله چې د دې پلار خبر شو نو ډېر زیات خفه شو او له ځانه سره یې سوچ وکړو چې په دې خفګان خو ماته هېڅ هم لاسته نه راځي. نو فکر یې وکړو چې کیدای شي داسې نور خلک هم وي چې همدې مشکل سره مخ وي او د همدې کندو له امله ژوبل کېږي او یا هم مړه کېږي. نو د خپلو رخصتیو په ورځو کې د سړکونو د کندو په جوړولو شروع کړه چې تر اوسه پورې د 1500 څخه ډېرې کندې جوړې کړي دي. او جالبه خبره دا ده چې دې ته چا تر اوسه پیسې هم نه دي ورکړي او ټولې کندې په خپل مصرف باندې جوړې کړي دي. نو تاسو په خپله فکر وکړئ چې دې کس به د څومره کسانو ژوند بچ کړی وي او په ټولنه کې څومره لوی بدلون رامنځته کړی دی. نو هدف دا و چې په خپله ټولنه کې کوم مشکلات ګورئ نو په خپله یې حل کړئ او بل چاته مه په تمه کېږئ چې راشي او مشکلات مو حل کړي، بلکې کوم کارونه مو چې په ټولنه کې د وسه پوره وي نو خپله یې ترسره کړئ. مثلا په چاپیریال کې د ککړتیا او د ګندونو د شکایت په ځای کوشش وکړئ چې خپله ګند په سړک وانه چوئ او یا هم چې کوم څیز ګورئ په لاره کې نو په خپله یې راجیګ کړئ. او یا هم نورو ته د دروغجن یا واده خلاف ویلو په ځای هر کس دې کوشش وکړي چې خپله راکړه ورکړه دې سمه کړي او دروغ ونه وایي، چې دا ډول واړه اصلاحات به مو په ټولنه کې لوی بدلونونه رامنځته کړي. ځکه که چېرته خپله ټولنه یو ښه ځای لیدل غواړئ نو لومړی د ځان څخه شروع کړئ او په ځان کې بدلون راولئ، ځکه په ټولنه کې بدلون لومړی د ځان څخه شروع کیږي.